مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 88مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ای پیغمبره خپل لوړ مرتبه پروردګار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې هغه شنیلي د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ژر به قرآن په داسې توګه پر تا ولولو چې بیا به یې ته نه هېروې پرته له هغه چې د الله خوښه وي هغه په ښکاره و هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم او مونږ به تا ته د آسان شریعت لار آماده کړو نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډېر لوی اور ته به لاړ شي بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بری وموند هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى خو تاسې د دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډېر غوره او باقي پاتې کېدونکی دی همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه د ابراهیم او موسی په صحیفو کې صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی